طالبانو ولې روسیې ته د 1500 محصلینو د تګ مخه نیولې دا چې دوی ولې دغه کار کړی دی او علت یې څه دی. راځئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ او افغان محصلینو ته د اجازې د نه ورکولو په لامل پوه شئ. یو شمېر افغان محصلین چې په دې وروستیو کې روسیې ته د لیسانس ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونو له لارې بریالي شوي وایي چې طالبان یې د زده کړو لپاره روسیې ته نه پرېږدي او لامل یې دا ښایي چې طالبان یې د ایمان او عقیدې په اړه اندېښمن دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوړو زده کړو وزارت روسیې ته د شاوخوا 1500 نارینه محصلینو د تګ مخه نیولې ده او 2 میاشتې کېږي چې له یادو محصلینو یې پاسپورټونه او تحصیلي اسناد ضبط کړي دي چې له امله یې زده کړې اعلان په ټولنیزو رسنیو کې شکایتونه کوي او له طالبانو غوښتنه کوي چې ستونزه یې حل کړي. ګنې دغه ګټور فرصت به له لاسه ورکړي. خو اوس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نظام محمد ندیم د دغه محصلینو د ایمان په اړه اندېښمن دی او ویلي دي چې دوی به روسیې ته مسلمانان ولاړ شي خو بیرته به د کمونیستانو په توګه به راستانه شي. کله چې موږ ډاډه شو نو د دوی ستونزه به حل شي. خو بلخوا د دغه محصلینو په وینا ندیم دوی ته ویلي دي چې تاسو اسلام ته د خلکو د رابللو وړتیا نه لرئ. تاسو باید روسانو ته ووایئ چې ستاسو دین باطل دی. د محصلینو په وینا دغه وزارت څه موده وړاندې د دوی پاسپورټونه او تحصیلي اسناد ضبط کړي وو او ویلي وو چې ټول محصلین باید د عقیدې ازموینه ورکړي او بیا به د تګ اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي دغه وزارت له محصلینو څخه ازموینه هم اخیستې وه خو اوس له خپلې خبرې په شا شوي دي او د دوی موضوع یې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته سپارلې ده. شاوخوا 1500 هغه محصلین چې له روسیې څخه یې د لیسانس ماسټرۍ او ډاکټورا په برخه کې بورسونه اخیستي وو څه باندې 2 میاشتې کېږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوړو زده کړو وزارت لخوا یې پاسپورټونه او تحصیلي اسناد ضبط شوي دي. د دغو محصلینو له ډلې څخه یو شمېر یې وایي چې له پوهنتونونو څخه یې د منلو اسناد ترلاسه کړي دي او اخطار هم ورکړل شوی دی او که په څو ورځو کې خپلو ټولګیو ته حاضر نشي نو له تعلیمي کال څخه به یې وځنډول شي.